السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او خوشحاله یاست. نن مې یو څه طبیعت هم خراب دی او چې سیاسي کار ته هم تللی یم، ستړی سوی هم یم او سهار فټنس مې هم کړی دی. اوس دا ګړۍ شپه ده، د شپې تقریبا 11 بجې دي چې خوب مې هم نه دی کړی. لیکن دا ما خپل ځان سره یو قول کړی و چې زه باید روزانه یو ویډیو جوړوم. نو نن مې ویډیو هم نه و جوړه کړې، نو بس اوس د ځان سره مې دغه سوچ وی چې شاید نن زه دا ویډیو پرېږدم او نو سبا ته به جوړه کړم. نو بیا مې ځان سره فکر وکړ چې ما چې خپل په ژوند کې هر کار شروع کړي هغه کړي دي او په هغه کې چې زه کامیابه سوی یم، د هغه کار په راز به دغه راز و چې ما به دا نتیجې ته به مې نه کتله چې خلک به څه سوچ وهي یا یو کال بعد یا 2 کاله بعد ما ته د دې کار کولو 1 کال 2 کاله بعد بیا پر څه نتیجه باندې زه رسېږم، یعنې کې ما ته کامیابي حاصلېږي که نه حاصلېږي. اوس د هغه رقم اوس دغه یوټیوب چې دی، دا یوټیوب هم زما لپاره یو چیلنج دی چې دا ما ویلي وه چې زه باید یوه ویډیو روزانه جوړوم. نو زه اوس دا ګړی چې دی دا ګړی زه ریزلټ نه ګورم، نتیجې ته نه ګورم چې تاسې به ما ته څه نتیجه راکوئ، یعنې زما په د دې ویډیو په باره کې به څه سوچ وئ چې دی ډېر ستړی معلومېږي یا څنګه دی زه د دې فکر نه کوم. او دوهم دا دی چې زه د 1 کال یا زما کار د زما د ویډیو د جوړولو دغه چې دی دا زما پلان چې دی، زه د دې دپاره هم سوچ نه وم چې 1 کال یا 2 کاله بعد به زه په دې کار کې کامیابه سم که نه سم کامیابه. خو اصلي کې صرف دا دی چې هر کار سړی کوي هغه باید سړی د هغه نتیجې ته ونه ګوري. که ته غواړې چې په هغه کار کې ته کامیابي حاصله کړې، هغه کار چې ته کوې هغه کار صرف په هغه ورځ باندې صرف کوی. اوس مثال نن دی، نن ما کار دی، بس دا خپل ګر ورځ کارونه مو وکړله. که چیرې نتیجې ته وګورې، نتیجه تا ستړی کوي. اوس مثال نن دی زه دا یو پوره میاشت ما ویډیو جوړولې، بالکل زه انرژیټیک وم. نن زه انرژیټیک نه یم، لیکن زه بیا هم زه خپله ویډیو جوړوم. او که چیرې ما اوس که د پوره کال سوچ ولی چې زه 1 کال بعد کامیابي حاصلوم، نو نن شاید زما پوره هغه موټیویشن مې ختم سوی وای، ولې چې شاید د پوره کال بوج بیا ما پر سر راغلی چې ما بیا دا سوچ وی چې دا خو پوره کال زه باید ویډیو جوړوم. نو صرف زه د هغه بوج مې و چې زه د نن بوج مې دی چې نن باید زه ویډیو جوړه کړم. پوره کال هغه پرېږده چې هغه کامیابي راځي که نه راځي. خو چې روزانه سړی خپل هغه د کامیابي لپاره روزانه په حرکت کې وي، نو خامخا یو ورځ نه یو ورځ به کامیابي پشکې راځي. نو دا زما نن ویډیو وه او د دې ویډیو مطلب مې هم د هغه و چې ریزلټ هېڅکله مه ګورئ چې ریزلټ د دې به څه وي. که تاسې هر شی کوئ، که هر هنر زده کوئ، که هر کار کې تاسې غواړئ یا بزنس کوئ یا هر شی کوئ، د هغه ریزلټ ته مه ګورئ چې د دې کار به ریزلټ څه شي وي. صرف خپل محنت پشکې کوئ روزانه او خپل کم د هغه ورځې ذمهواري چې د هغه ذمهواري پوره کړئ، نور ټوله پر الله پاک باندې وسپارئ. نتیجه خامخا ستا د محنت ته ښه راځي په آخر کې. که چیرې ناکام هم سې بیا هم مه پرېږده، بیا هم پسې کوی، یو وخت نه یو وخت بیا بیرته پشکې کامیابه سې. نو بس دغه زما د نن ویډیو او نن دغه ویډیو زه پر دا ځای ختموم چې صرف زما د نن ویډیو چې دا ما غوښتل چې زه یې پوره کړم. نو بس ما بل ټاپک نه درلودی، نو بس دغه زما یو ټاپک و چې زما په ذهن کې راغی. نو دا ګړی بس ما سره پر دغه ټاپک باندې خبرې وکړلې. نو بس دا ګړی زه ستاسو څخه د خدای په امان دا اخلم. که چیرې بیا هم تاسې زما د دې ویډیو په باره کې تاسې کوم یو میسیج راکوئ، نو تاسې کولی شئ چې لاندې د یوټیوب په کمنټ باکس کې تاسې ماته میسیج راکړئ، نو زه حتما بیا زه تاسو ته د دې میسیج جوابونه در کوم. نو خدای په امان.